طوری که در جریان قرار دارید جلسه گفتمان شهری با اساس هدایت اداره امور و انسجام عمومی شهروالی ها برگزار گردیده است. کارهای وابسته و به شکل زنجیروی را در راه می باشد. بناهن جلسه‌ای که شما امروز جهت برگزاری آن شاهد حال هستید به خاطر مشکلات و چالش‌های شهروندان دایر گردیده تا شهروندان بتوانند از ادانه تمام مشکلات خویش را با مسئولین ولایت بلخ شریک سازند. امروز شما شهروندان عزیز شاهد صحنه هستید که رؤسای محترم ریاست‌ها در این جلسه پرشکوه حضور دارند. شما می توانید در تمام عرصه‌ها مشکلات و چالش‌ها، انتقادات، اعتراضات، پیشنهاداتتان را مطرح و از مسئولین استجواب نماید تا در اسرع وقت مسئولین به مشکلات شما شهروندان رسیدگی نموده و از مشکلات رهایی یابید. بزرگان و همشهریان محترم، شهروالی و شهروند هر دو اعضای یکدیگرند. بیایید در پاکی و نظافت شهر و حفظ و نگهداری از تزیینات شهر دست به دست هم بدهیم و با هم همکار باشیم تا یک شهر پاک و صفا و مجلل داشته باشیم. عزیزان، همه مسئولین امارت اسلامی و همه ملت ما اگر میخواهد که جامعه ما ترقی بکنه، ادارات ما پیش برود، راهی که مردم را به خود جلب بکنیم این است که در ادارات اخلاق رسول گرامی باید تطبیق شود. خدای نخواسته اگر یک مأمور اندک یا آمر اداره یا مدیر اداره ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر زبان تیز شد به سخنان زشت جواب دادی، دلت سخت بود، رحم نداشت، لنفضوا من حولک، مردم میگریزند. برادرای عزیز، امروز الحمدلله جای خوشی است. امروز مجلس امروزی نشان دهنده ازی است که ملت و نظام در بین خود فاصله ندارد. مجلس امروزی نشان دهنده این است که در این نظام اسلامی برای قومیت، برای زبان، برای رنگ، برای اندیوالی، برای شناخت، برای واسطه جای نیست. الحمدلله امروز مسئولینی که خادمین شماست در اینجا نشسته به خاطر جوابگویی از خدماتی که در این ولایت بلخ شده، خواه از امنیت، خواه از معارف، خواه از پاهنتون، خواه شهروالی، از هر نگاه، از محیط زیست و شهرسازی و دیگه و دیگه و دیگه. مثل که امروز متحد هستیم عزیزان، بیاین تا صدها سال این اتفاق و اتحاد وحدت ملی خود نگاه بکنیم. بس است در 43 سال هر قسم مشکلاتی که دیدیم به نام قوم و زبان و سمت شمال و جنوب توزیع و تقسیم و کشته و معیوب و مهاجر شدیم. بیاین وحدت خود را محفوظ بگردانیم. بیاین نظام اسلامی که امروز به خون شهدای لکه ها مجاهدین و علما و سربازان ما آمدگی است. بیاین این نظام اسلامی که
در محاصره کفر قرار داره، مثل که نظام اسلامی مدینه منوره تحت فشار یهود و نصارا و مشرکین و منافقین بود. امروز امارت اسلامی عین مشابه نظام اسلامی مدینه منوره است. به دشمنا تن نتیم، به تبلیغات دشمنا تن نتیم که ملت ما را به هر نام و به رنگ و به شمال و به جنوب، به زبان و به قوم و به ناحیه و به ولسوالی و به ولایت ما را تقسیم بکنه. خداوند متعال خدماتتان قبول و منظور بگردانه، بالخصوص از جناب شروال صاحب و مسئولین شروالی، همه مسئولینش که امروز زمین سازی را کرده برای جوابگویی به خدماتی که در شهر شده و پروردگار عالم دیگه خدمات مسئولینی که در اینجاست به دربار خود قبول و منظور بگردانه. د کورنۍ چارو وزارت معاینه ارشد تر چتر لاندې د بلخ د ولایت د امنیه قومندانۍ د 1400 ولسوالیو او د 1200 حوزو د تیر یو کال په جریان کې ډېرې لاسته راوړنې شاهد وو. الحمدلله ولس ته په هره برخه کې پوره اسانتۍ برابر کړي دي. د جنۍ پیښو فیصدي محکمه کړې ده. په مزار شریف کې د ټولو ستر ګواښ احتساب و چې لله الحمد الله تعالی په نصرت او بیدار او امنیتي ځواکونو د نه ستړي کېدونکي هڅو په نتیجه کې احتساب فیصدي صفر ته راغلی ده او کاملا د منځ تللی دی. د نشه یي توکو د کښت د پلور د مخنیوی شوی دی. تیر یو کال په جریان کې په زورګونو جریبه ځمکه چې نشه یي کښت په کرل شوی و د منځه وړې ده. همداشان د نشه یي توکو د کښت او پلور په جرمو زیات شمېر کسان نیولي دي. تر ټولو مهمه خبره د امنیت تامینول دي چې لله الحمد تیر یو کال په جریان کې هیڅ کوچنی امنیتي پیښه شاهدان نه یاستو. الحمدلله د بیدار امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې د دښمن هر کوچنی او لوی پلان مو شنډ کړی دی او د منځه مو وړی دی او هیچ چاته به اجازه ورنکړو چې زموږ د پاک او مظلوم ولس امن اخلال کې. همداشان د زموږ د مواد مخدر په مدیریت کې د بلخ ولایت د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت د 1403 لمریز کال د پیل څخه تر اوس مهاله پورې د نشه یي توکو د قاچاقبرانو د نیولو په برخه کې مو 103 عملیات ترسره کړي دي چې 403 کسان په دې کې نیولي دي او 208 په دې قضیې د نشه یي توکو په تړاو د دې مدیریت پرسونل خان نیول شوي دي چې په اندازه 215 کیلوګرام مختلف نشه لاسته راغلې ده او 401 لیتره شراب نیولې دي او د دې دوسیې مو عدلیه قضایي ارګانو ته اسپارلې دي. د کوکنارو او د بنګو د محو کولو لپاره مو 2140 جریبه ځمکه د کوکنارو د کښت څخه پاکه کړې ده او 250 جریبه ځمکه د بنګو د بوټ څخه پاکه شوې ده او په پایله کې 58 تنه کسان نیول شوي دي په دې جرم باندې او د چرسو د کارولو د امیرالمؤمنین حفظه الله د امر څخه د شرعي سرغړونې په تون نیول شوي کسان دوسیې محکمې ته سپارلي دي او د روږدو کسانو په تړاو مو دوی راټولول او په دې برخه کې مو 2450 روږدي کسان راټول کړي دي چې 1883 کسان مو تر درملنې وروسته کور ته رخصت کړي دي. فعلا اوس چې موجود دي موږ سره 500 کسان روږدي کسان موږ سره په کیمپ کې موجود دي تر درملنې لاندې دي. د سوالګرو ټولولو په باره کې مو 549 تنه سوالګر راټول کړي دي چې 149 نارینه سوالګر دي او 201 ښځینه سوالګرې دي او 2 ماشومان سوالګر دي. دا بایومټریک کړي دي او مستحق حرفوي زده کړې مو هم همدام بیل کړي دي. بایومټریک کړي مې دي هغه چې مستحق سوالګر دي هغه مخپلو د نورو ارګانو ته اسپارلي دي چې مطلب هغوی سره مرسته وشي او په همدا شان هغه کم چې حرفوي سوالګر دي هغه هم بیل معلوم کړي دي. 500 مستحقو سوالګرو کورنۍ سره اړینه مرسته هم کړې ده. د ترافیکو د وسایطو دپاره مو د څانګې زموږ د وسایطو څانګې قانوني مراحل طی کولو وروسته 1000 ټیکسۍ پلټونه چې موږ ورکړي دي دوی ته او د مختلفو نورو موټرونو دپاره چې شخصي خلک استعمال کړي 221 پلټونه ورکړي دي. همداشان د بلخ ولایت کې زموږ 145 پوستې ایجاد کړي دي او د بلخ ولایت د شریف ولس لپاره مو
2609 تشکیل مونږ ایجاد کړی دی چې هغه هم په خپل وظیفو باندې مصروف دي. او اوس به راشو د هغه پوښتنو ته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د لباس یونیفورم په باره کې زموږ د امیرالمؤمنین حفظه الله د حکم په اساس را یونیفورم مخکې چې کوم تاسو لیده هغه به دریشي والا او اوس جامې دي لنډې جامې دي. که زموږ تاسو فکر وکړو اوس موږ تاسو یو پولیس راولو دلته نو زموږ هغه لباس د یونیفورم د مجاهدینو د پولیسو هغه داسې یو لباس جوړ شوی دی رنګ معلوم دی خو مګر مخکې رقم دریشي نه ده هغه یو لمنې لري او دې برخه کې موږ ټول پرسنل ته خپل لباس رسولی دی. انشاءالله دغسې په چک پاین کې به څوک نه وي چې په عادي لباس کې څوک وګرځي. اما هغه چې تاسو فکر کوئ چې د لباس نه دی اغوستی هغه په دې وجه سره چې د لباس د مجاهدینو اوس دریشي نه ده اوس کالي غوندې جوړ شوي دي. او بله دغه چې د جهاد سابقه څوک ونه لري دا د جهاد یوه فورما څوک ونه لري هغوی دپاره موږ هغه نه ورکوو وظیفه نه ورکوو. زموږ تاسو که ډېر موږ چاته وظیفه نه ورکولی هغه ورونه چې اوس د پوهنتون څخه فارغېږي هغه خو لا پرېږده هغه د تېر نظام والا سره خو مثلا که د چا په اصطلاح ووایو موږ 20 کاله جنګېدلي وو خو نن زموږ په هر اداره کې تر مجاهدینو دوی زیات دي. که راشئ زما امریت ته راشئ او تاسو به ډېر راغلی وئ زما په امریت کې د مجاهدینو تعداد ډېر کم دی یو کسان نه چې څوک فرما نه لري یا د تیر نظام خلک دی الحمدلله موږ سره دي قسم خدمت کوي او یا هغه ورونه دي چې اوس د پوهنتون نه فارغ شوي دي موږ سره د کار کوي. شما و همه پیشنهادات شما در اینجا نوت شده و هر بخشی که هر ریاستی که باشه در اینجا تکثیر میشه مکتوب میشه که است به انشالله که در مشکلات شما رسیدگی میشه چی سرک باشه و چی با برشنه باشه و چی در سیاتما باشه و چی در معارف باشه مکتب باشه هر چیزی که باشه انشالله امروز نظام اسلامی امارات اسلامی در خدمت شماست. اگر در بخش امنیت باشه که الحمدلله در همه شما معلوم است که امنیت در افغانستان پورا و در خصوصا در ولایت بال شما میدانید که امنیت الحمدلله 100% قایم است. این شب روز و نیروهای امنیتی در خدمت شما هستند و بازم که شما هر مشکلاتی که بودن انشالله رسیدگی میشه. ولایت در خدمت شما ریاست ها در خدمت شما قماندانی ها و هر چیزی که و مسئولین امارات اسلامی همین نظام اسلامی در خدمت شما چون که ما و شما همگی از یک نظام هستیم چی ملکی باشه چی در ارگانهای دولتی باشه و همگی پیشتر یک کسی و برادر ما میگفت که و ملت به امرای حکومت مثل آب ماهی هست و چقدر که آب زیاد شود ماهی هم قدر رشد پیدا میکنه چقدر که ملت به امرای و نظام به امرای حکومت و هماهنگی داشته باشه حکومت همین قدر ترقی میکنه. الحمدلله همگی ما و شما شانه باشن با هم حکومت به امرای رعیت هماهنگی اتفاق وحدت داشته باشیم همه کوشش بکنیم که همین مملکت خدا خودکفا بسازیم از همه بخش. انشالله در شما اطمینان میتیم که و کدام مشکلات تکرار نشود و هر مشکلات شما نوت گرفته شده کدام مشکلاتی که باقی مانده و در شهروال شما برسانیم در شهروال سعی برسیم یا ثبت کنه و کدام رد مربوطهش باشه اونجا رسیده میشه. انشالله ما وعده داده میتونیم که با شما و قدم به قدم و مشکلات شما رسیده میشه در هر بخشی که باشه و در ولایت در خدمت شما هست و ریاست در خدمت شما هست. انشالله تماما ادارات دولتی دروازه‌اش برای شما باز است.